د زیټک خپرونې ته مو زه سیمه سلطاني په سلامونو هرکلی کوم. تمه مې دا ده چې تاسو ټول مهربانه لیدونکي ښه اوسئ. آیا کله مو کالي مینځلي دي؟ آیا کالي مو اوتو کړي دي؟ نجونې به وایي چې داسې ډول پوښتنه ده. خامخا مو کالي مینځلي او اوتو کړي دي. نو دا چاره خو زموږ او ستاسو په برخه رارسېدلي دي. مینځل یې یوه، اوتو کول یې بله او بیا یې منظم جوړول بل جنجال دی. خو ځینې نجونې شته چې د دې کارونو څخه ځان پټوي. نوې خبره په خپرونه کې ستاسې لپاره دا ده چې د کالیو یو داسې ماشین درپېژنم چې کالي مینځي، کالي اوتو کوي، کالي په منظمه توګه په المارۍ کې سمبالوي. که په لنډو لفظونو کې درته ووایم یعنې ډېر کم وخت کې د ډېرو زیاتو میرمنو کار کوي. د دې ماشین نوم په انګلیسي ژبه کې تھریډ روب دی، یعنی د کالیو د سمبالولو ماشین. د کورنیو نارینهو خیرې به راته نه کوئ، دا ستاسو خوښه ده که اخلئ او که نه یې اخلئ. زه فقط درپېژنم. د دې ماشین یوه بله ښېګڼه دا ده که چیرې کومه جوړه کالي مو ډېر خوښېږي او یا یوې مهمې مېلمستیا ته بلل شوي یاست او ستاسې دا جامې خیرنې وي نو اندېښنه مه کوئ. دا ماشین به ستاسو جامې په لنډ وخت کې مینځي او اوتو کوي. د کالیو مینځلو دا ماشین د جامو د پخوانیو ماشینونو په څېر عمل کوي، خو فرق یې دا دی چې هممهاله درته درې واړه عمل دي چې هغې کې د جامو مینځل، اوتو کول او منظم په المارۍ کې ځوړندول دي کوي. دا ماشین د جامو رټۍ په ښه ډول پاکوي، رټۍ او هر ډول داغ پاکوي. بیا له دې وروسته بلې برخې ته ورځي چې هغه برخه کې کالي د ګرمې هوا په مرسته وچیږي او له دې وروسته بیا جامې چې وچې شي بیا په اتومات شکل اوتو کیږي. کله چې دا هر څه خلاص شي بیا دا کالي په المارۍ کې په منظم ډول سره ځای پر ځای کوي. دا ماشین له ځیرک موبایلونو سره وصل شوی دی. خو یو څه باید په یاد ولرئ، دا ماشین له تاسې پلان هم غواړي چې څه د المارۍ په کومه برخه کې ځای پر ځای کړئ. نو د دې لپاره تاسې باید د ماشین له ژبې سره هم بلدتیا ولرئ او ورته ووایئ چې شین رنګې جامې په لومړۍ خانه کې، تور رنګې جامې په درېیمه خانه کې ځای پر ځای کړي. پس له دې چارې وروسته کولی شئ چې په ارامه سره خپل نور کارونه په مخ یوسئ او ماشین به ستاسې هر څه په ټاکلي وخت کې منظم کړي. هیله مو دا ده چې افغانستان هم داسې اسانتیاو څخه برخمن شي او یوه ورځ موږ هم دې ته ورته اختراګانې ولرو. درنو دوستانو، لږ به د جامو له بحث څخه د الوتو خواته لاړ. الوتل مو خوښېږي یا هم داسې فکر مو کړی چې د مرغانو په څېر والوځئ او له فضا څخه خوندونه واخلئ، خو فکر مو وي چې آخر دا هر څه به څنګه کېږي؟ مه وارخطا کېږئ، نن یې درته په اړه معلومات درکوم. اوسنۍ ټکنالوژۍ دا هر څه ډېره اسانه کړي او اوس د یوې ماشیني آلې په مرسته الوت کولی شئ. اختراع کوونکي د فلای بورډ په نوم یو ماشین جوړ کړی چې ګردې څوکۍ ته ورته شکل لري. کله چې انسان پرې ودرېږي او ټاکلي بټن ووهي نو د جمپ په ذریعه پرواز کوي. دا درې ګازي توربینونه لري چې تر ډېره کښتیو ته ورته جوړښت لري. خبر یې چې د دې آلې تر ټولو لوړه الوتنه په 2014 کال کې ثبت شوه. یاده الوتنه له ځمکې څخه 2252 متره لوړوالی درلوده. کیدای شي تاسو سره پوښتنه پیدا شي چې دا آله به څومره تیزوالی یا سرعت ولري، نو دا به هم درته زه واضح کړم. د دې آلې اختراع کوونکی وایي چې دا آله په ساعت کې 150 کیلومتره فاصله وهلی شي. بله خبره دا ده چې زما په خپله ډېر خوښېږي چې په ازاده فضا کې چکر ووهم او د ځمکې د ښکلو منظرو نه ننداره وکړم. اوس به تاسې هم فکر کوئ چې څنګه دا آله پیدا کړئ او د مرغانو په څېر الوتنه وکړئ. لکه افسانوي کیسو کې به مو ډېر اورېدلي وي چې انسانانو الوتنه کوله. دغه اختراع کوونکي د 2019 کال په اګست میاشت کې له یو تلویزیون سره خبرو کې د دغه ماشین چې د یو شخص د الوتنې وړتیا لري خبرې وکړې او ډاډ یې ورکړو چې د دې کال تر وروستیو به یو غټ ماشین جوړ کړي چې د څو کسانو الوتنې وړتیا ولري او همدارنګه تر لرې واټنه پورې الوتنه وکولی شي. لیدونکو هغه دا هم ویلي چې دا ماشین به د مسافرو لپاره هم د ګټې وړ وي او په ساعت کې به 110 کیلومتره فاصله ووهي. درنو دوستانو، دا وه د نن ورځې خپرونه. تر بیا مو په لوی خدای باندې سپارم.